سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو. په دې ویډیو کې دا طریقه درښایو چې څنګه تاسو د خپلې ویډیو په آخر سر کې یو اینډ سکرین اضافه کړئ. اینډ سکرین کې موږ مختلفې ویډیوګانې ورکوو. د اینډ سکرین ملګرو اصلي هدف او مقصد دا دی چې کوم اشخاص ستاسو ویډیو یې ترلاسه کړي ده اوس یې ګوري چې هغوی ته تاسو یو بله ویډیو هم ریکمنډ کړئ تر څو د تاسو سره انګیج پاتې شي او که چیرې ستاسو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هغه سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو د دې لپاره باید یوټیوب سټوډیو ته راشئ او د کانټینټ په ټیب باندې کلیک وکړئ. ستاسو دغه ویډیوګانې راشي. تاسو چې کله ویډیو اپلوډ کړئ ملګرو له هغې وروسته هم تاسو کولی شئ چې څه اضافه کوئ اینډ سکرین او تاسو کولی شئ چې د ویډیو اپلوډ کولو پر مهال هم څه وکړئ. اوس د نمونې په ډول د ډي ان ایس ویډیو ده زه غواړم چې دې باندې اینډ سکرین اضافه کړم نو زه به د ډیټیل آپشن باندې کلیک وکړم. کله چې مې پر ډیټیل آپشن کلیک وکړه داسې به لږ لاندې راشم دې ځای کې لیکلي اینډ سکرین. اوس به د اینډ سکرین باندې کلیک وکړم. ښه ملګرو اینډ سکرین چې دی دا د دې ویډیو بای ډیفالټ خپله ټایم راخلي نو اخرنۍ شل چې کومې ثانیې دي په هغې کې دا خپله څه کېږي شو کېږي. صحیح ده. نو دې ځای کې اول آپشن چې کوم دی ملګرو هغه دی چې امپورټ فرام لاست ویډیو. اوس ما تېرو څو ویډیوګانو دپاره اینډ سکرین یې جوړ کړي دي نو ما ته وایي که له هغې نه یې راخلي هم صحیح ده. زه ورته وایم له هغې نه یې نه راخلمه که هغې نه یې راخلي خو بیخي ډېره خوندور کار دی. که له هغې نه یې نه راخلي ملګرو بیا خپل کوم ترتیب برابروي دلته تاسو لیکلي دي چې داسې اینډ سکرین جوړ کړه چې یو به پکې ویډیو یو به پکې سبسکرایب بټن وي. لاندې وګوره دلته وایي یو به پلی لیسټ یو به سبسکرایبر وي دوه به ویډیوګانې او که یو به ویډیو یو به پلی لیسټ او که یو به ویډیو یو به پلی لیسټ یو به سبسکرایبر. زه به دا علامه واخلم چې ټول اپشن پکې راشي. دا ته څه مې واغستو. کله چې تاسو دا څه واغستو ملګرو تاسو اوس کتی شئ چې دغه ویډیو باندې بیسټ فور ویورز یې اغستی او دا پلی لیسټ یې خپله راغستی. اوس زه دلته دې کې چینجز کولی شم یا څه اول دلته خو تاسو ټایم یو الیمنټ ډیلیټ کړئ ځینې ډیلیټ کولی شئ. دا ټایمر دی ګوره 6 منټه او 19 باندې به شروع شي او په 6 او 9 دیش به ختم شي. تاسو ته ما ویل چې 20 ثانیو دپاره دا بای ډیفالټ وي. ملګرو دلته دې ویډیو کې چې دا اوس ویډیو ده نو زه د ویډیو چې زما دا ویډیو د ډي ان ایس چې کله ختمیږي نو 20 ثانیې مخکې دلته اټومیټیکلی بله ویډیو راشي پر سکرین باندې او که کله پې کلیک وکړي بیا به هلته تلی شي. نو دې دپاره تاسو څو آپشنې لرئ. اول موسټ ریسنټ دی بیا بیسټ فور ویور دی او لاندې چې کوم آپشن دی دا به زه اول وکړم نور ته به وروسته راشو. چوز ا سپیسیفیک ویډیو. زه غواړم چې یو سپیسیفیک ویډیو دې دلته ورته شو شي. نو زه دلته د خپلې خوښې ویډیو اوس راغستی شم. هغه ګوره چوز سپیسیفیک ویډیو باندې کلیک کوم. د خپل یوټیوب چینل نه هم راغستی شم او د نور یوټیوب چینل نه هم یو ویډیو راغستی شم. د نمونې په ډول تاسو دلته سرچ کوی هم شئ چې هر رقم ویډیو تاسو راخلی. زه د جاب ریلیټډ به حتما ما کوم ویډیو کړي دې ځای کې کلیک کوم او جاب سرچ کوم. دا زما په یوټیوب چینل کې چې کوم ویډیوګانې دي ګوره وظیفه ها سایټ زه په دې کلیک کوم اوس به دلته راشي. ده دلته راغلی اوس به زه راشم ملګرو یو څه به راواخلمه دا یو پلی لیسټ. اوس کوم پلی لیسټ راخلي دې باندې ته کلیک کوی شي. دې ځای کې کوم پلی لیسټ راواخلم وینډوز 10 فور آی ټي پروفیشنل زه یم چې دا دې وګوري او دې ځای کې چې کوم دی ملګرو دا زما څه شو. اوس به څه کار وکړو که دا زه پلی کړم د یو پریویو د دې اوس ګوره د آخري خبرې چې کېږي نو اشخاصو ته به دا ویډیو نه ده داسې دا خبرې به هم زه کوم اټومیټیکلی به ورته دا سم راشي دا هم راشي دا هم راشي. ګورئ دا که زه سیف کوم تاسو ته یې صحیح پلی کوم ملګرو تاسو ته به ښه پته ولګي دا اینډ سکرین څنګه را جوړ شو. زه یې پلی کوم درته د ډي ان ایس په هکله ویډیو. چې تاسو ته پته ولګي څنګه را جوړ شو. صحیح ده. نو ګورئ ملګرو اوس دا ویډیو ما پلی کړې چې څنګه 6 او 19 شي تاسو ګورئ چې دلته په دې ویډیو باندې ماته هم هغه اینډ سکرین راشي. ګوره
اوس یو نفر دا ویډیوګانې زما دا ویډیو ګوري دوی وخت راورسېد ګوره په دې کلیک وکړي اټومیټیک به دې ویډیو ته لاړ شي که په دې کلیک وکړي مکمل روغ پلی لیست ته به راشي او که چېرته دلته کلیک کوي نو که زه نه یې سبسکرایب کړی مستقیما زما یوټیوب چینل سبسکرایب او که چېرته دا نفر نه غواړي دا وګوري نو دلته به راشي د هایډ باندې به کلیک وکړي نو دا اینډ سکرین دی نو اینډ سکرین موږ دغسې لګوو نو دا کس موږ ځان سره همداسې ساتو چې بلې ویډیو ته لاړ شه بلې ویډیو ته لاړ شه صحیح ده دا دغسې ترتیب دی ښه اوس که زه چیرې راشم او همدې ډي ان ایس ویډیو باندې تاسو خو پوه شئ چې څنګه اوس به پکې لږ نور چینجز هم وکړو نو یو اوس تاسو کولی شئ ملګرو ښه چې اینډ سکرین کې تاسو هماغسې ترتیب وکړئ چې یو ویډیو ورکوئ یو پلی لیست ورکوئ دوه پلی لیسته ورکوئ خو ګوره دا داسې ځای کې به لګوئ ښه چې دا ګوره دا اوس دلته دې سره باید داسې ونه لګوو چې بیا یې نه اخلي دا باید یو بل لري یو بل ملګرو کله چې تاسو ویډیو ریکارډ کوئ تاسو باید په ذهن کې دا خبر ځان سره یاداشت کړئ چې زه اینډ سکرین ورکوم نو هلته بیا یو 10-15 ثانیې تاسو لږ خاموشه شئ یا د خپل خاموشه نه په بخښنې سره تاسو د خپلې موضوع نه اضافي خبرې وکړئ تھینک یو مننې دپاره او راتلونکي درسونو پاک نو دا به هلته ډېر خوند وکړي بل دغه تاسو ټایمر دیز نه چینجوي د نمونې په ډول ته وایئ چې زه دونه وخت نه غواړم زه 20 ثانیې نه 10 ثانیې غواړم او دا که زه اوس دلته مخامخ په سکرین کې او ما خبرې کولی بیا دا ډېر ښه نه راځي نو تاسو دیز نم دا ټایمر څه کوی شئ دیز نیم کموی شئ ګوره هغه ځای کې دلته انټري وکړئ او کنې دیز نه ګوره راشي داسې د دې ټولو ټایمر داسې کم کوئ 15 ثانیې ګوره هلته 15 ثانیې شو 40 نه تر 9 پورې دا بل هم 15 ثانیې کې داسې دا بل هم داسې 15 ثانیې کوي په دې ترتیب تاسو د دې ټایم هم کموی شئ اوس به دا 15 ثانیو دپاره شي دیز نه بیا پریویو کتی شئ ښه اوس بله خبر دا تاسو اوس خپله یو الیمنټ اضافه کوئ دیز نم اضافه کوی شئ ته یو ویډیو شوه یو پلی لیست شو او یو د چینل دپاره څه شو اوس دا بیرته زه داسې انتخابوم زه هم دا ډیلیټ کوم نو یس تاسو دا ډیلیټ کوئ هم شئ داسې ګوره هغه ډیلیټ شو د دې پر ځای الیمنټ باندې کلیک وکړه راشه بله ویډیو اخلي پلی لیست اخلي سبسکرایب اخلي چینل اخلي که یو خارجي لینک اخلي نو دغسې تاسو بیا هم کوی شئ صحیح شوه زه هم ویډیو اخلم اوس ګوره دا دریم بله ویډیو شو بل الیمنټ اخلي بله ویډیو اخلي ګوره 4 شو داسې ته کوی شئ چې خو کوشش وکړئ چې یو ویډیو او یو پلی لیست شي او یا هم یوه ویډیو شي ښه د پلی لیست دپاره تاسو دغسې پلی لیست انتخاب کړئ زه دا بیا انتخابوم او ډیلیټ کوم چې پلی لیست مې دی پکار یو ویډیو مې اخیستی یو بله ویډیو م اخلم دې ځینې راځم ویډیو خو ملګرو د ویډیو دپاره بیا 3 آپشن دي دا اوس انتخاب کړئ تاسو 2 ویډیوګانې اخلئ 3 ویډیوګانې اخلئ یو ویډیو یو پلی لیست اخلئ په اینډ سکرین کې خو 2 بهترین آپشن چې کوم دي هغه دا دي ملګرو زیاتره وخت کوشش وکړئ چې چوز سپیسیفیک ویډیو هلته انتخابوئ د نمونې په ډول ما بیټ سکرپټینګ باندې کار کړی دی نو دوی په دې ویډیو اخره کې زه د سی ام ډي د کورس هم یو پلی لیست اچوم نو اینډ سکرین کې نو دا به راته ختم هم شي که نه بیا دا 2 آپشن انتخابوئ د نمونې په ډول دا مې انتخاب کو دلته راځم موسټ ریسنټ وهم او دا انتخابوم راځم بیسټ فور ویورز د دې به څه کار وشي کله چې دا ویډیو د ملګری هر څوک پلی کوي نو دې ځای کې به ورته کومه ویډیو ښکاري مخ ورته سپیسیفای نه کړه نو په دې ځای کې به ورته هغه ویډیو ښکاري چې کوم موسټ ریسنټ اپلوډ ده وروستیو کې چې ما کومه ویډیو اپلوډ کړې دا به دلته ښکاري او دلته به ورته په دې ځای کې به ورته بیسټ فور ویور ښکاري د دې او دا 2 اټومیټیکلی چینجېږي ښه دا به اټومیټیکلی چینجېږي څنګه ملګرو دا ویډیو اوس ما اپلوډ کړه نو که دا 2 ورځې وروسته څوک ګوري او ما هغې نه وروسته کومه ویډیو وروستنۍ کومه ویډیو اپلوډ کړې دلته ورته هغه ښایي خو که یو کال یې څوک وروسته ګوري نو هغې ته به دې ځای کې همغه ویډیو ښایي چې همدغه یو 2 ورځې ما مخکې اپلوډ کړی یعنې دا همداسې چینجېږي دې ځای کې به او اټومیټیکلی خپله ډیسایډ کوي یوټیوب چې کومه ویډیو دلته پلی کړم بیسټ فور ویور دا مقصد دی اوس یو کس دی زما یوټیوب چینل ته راغلی دی د سیم ډي ویډیو وکتله بیا بله وکتله بیا بله نور بل څه ته ورچوالایزیشن ته نه ځي صرف سیم ډي سره یې علاقه ده نو دا به ورته دې ځای کې د ویور خوښه څه کوي نو دغه آپشن شو نو تاسو دې ځای کې ویډیوګانې اخیستی شئ تیار یو ټمپلیټ د جوړ کړی هغه بل ته امپورټ کولی شئ دې ځای کې ټایمر دی یو آپشن ډیلیټ کولی شئ او دې ځای تاسو وخت کمولی او زیاتولی شئ اوس ګوره دا یو چې دی 15 ثانیې دی او بل 15 دی نو 20 دی دا دواړه برابر کړل یو کې موسټ ریسنټ شو دې خوا کې به موسټ ریسنټ شي او په دې خوا کې به بیسټ فور ویو شي دا به دې نه تاسو څه کوئ چې کله سب شو نو وروستی چې ما کومه ویډیو اپلوډ کړې ده موسټ ریسنټ کې ورته بیا همغه ښایي اوس وروستی ما دا اټومیټ ایوریثینګ وذ څه اپلوډ کړې ده زه به راشم دا ویډیو به زه پلی کړم صحیح ده
چې د کې اوس ماته اخر سر کې څه ښایي او اخري 15 ثانیو کې ښه ټایم یې ما کم کوم ملګرو. نو ګور دې ویډیو ته زه راغلی یم اوس شپږ او اتهیش دی نو دا به اخر 15 ثانیو کې ماته اوس اینډ سکرین ګور اخري 15 ثانیو کې راته وښودل او یا به اټومیټ ایوریثینګ وذ ټاسک سکیجولر یو دا دو ویډیوګان راته وښودي او دې ښېګڼه دا ده چې دلته اوس ماته یو ویډیو راته هغه وښودله چې ریسنټلی اپلوډ شوې ده او یو هغه ویډیو ده چې زما د خوښې ده نو دا به هر نفر ته چینجېږي یو نفر د هغې بل ویډیو خوښه د هغې ته بل څیز ښایي او یو کال وروسته دا ویډیو څوک ګوري نو بیا به ورته دا نه ښایي هماغه وخت کې چې ما کوم ریسنټ ویډیو اپلوډ کړی دا به ورته ښایي نو اینډ سکرین د خپلو ویډیوګانو په اخره کې کاروئ دې سره د تاسو د اشخاص چې تاسو یو ویډیو ګوري بل ویډیو ته ریکمنډ کیږي نو هغه خوند ورکوي بیا هغه ته ځي نو دا کسان تاسو سره همداسې ټچ کې پاتې کیږي صحیح ده.